سلامونه قدرمنو. دا تقریبا 160 ماشومان دي چې دوی کاغذان ټولوي او د دغې واده اخواته په ساینس کالج کې د پښتانه کام کانګره روانه ده. د پښتانه کام د مستقبل لپاره به ښې فیصلې کوي. دا تباه او برباد ماشومان چې دا علم ته ضرورت لري، دا د دوی روزګار نشته، دوی مجبوره دي چې خپله منډه وکړي کاغذان ټول کړي، نو بیا دوی خپل ژوند کولی سوای. نو د دوی دا وخت د تعلیم دی، دوی دلته 160 ماشومان په کوټه کې، دا د دوی یو ګروپ دی، کاغذان ټولوي، بیا څه پیسې ګټي، بیا یې کور ته وړي، د شپې په نیمه شپه راوځي پر دا روډو کاغذان ټولوي، بیا یې ټوله ورځ ټولوي. په دا کانګره کې د پښتانه کام په دا کانګره کې به د دغه ماشومانو غږ څوک واوري، د دوی په مسلو به خبره وشي، د دوی د مستقبل لپاره به یو څوک غږ اواز پورته کړي. کوش کنسل مو کوي ښه ته یې ول موږ څو کسان یو؟ ښه دا ستاسې دغه دی ونیانې دی. د شپې څه وخت راوځئ؟ د شپې څو بجې راوځئ؟ په 3 بجې راوځئ. ته په څو بجې راوتلی؟ 3 بجې. بیا په 3 بجې راوتلی. صحیح. دا کاغذان دې صحیح. حاجي صاحب ته څه وایې چې د دوی ژوند د دوی دا عمر د چیشت د دوی دا عمر د تعلیم دی. موږ د پښتانه کام چیان ټولو در په در دا خواران خو د دې نه داشین یخ 3 بجې انسان دغه نشي کېدل. دوی غریبان مو دا یخ ته ولاړ دي او د دا کچرو د نالۍ سره راباسي. نو اصل غم دغه دی چې د دا غم وخوري، د دا ماشومانو غم د دا ماشومانو غم وخوري. لکه څنګه چې خپل ماشومان په امریکا یا په اسلام آباد یا په لاهور کې دا غټ غټ پښتانه دا تعلیم وکړي، نو دا کوچني ماشومانو غم دی دا د کوم کوچني ماشومان دي هم دا تر خیال وساتي چې دا غریبان نه وسایل لري نه شی لري، د دوی د تعلیم غم دې وخوړل. دا د پښتونخوا کانګره روانه ده، په دې کې باید د دوی غم وخوړل شي، د دوی غم وخوړل شي. که واقعي د پښتانه دپاره وي، دا د پښتنو غم دې وخوري. صحیح. آشنا صاحب السلام علیکم، څنګه یاست؟ چیش کوئ؟ چیش کوئ؟ تی کاغذان ټولوئ؟ د څونې وخت څه کاغذان ټولوئ؟ یا څو وخت کېږي ټولوئ؟ ډېر وخت کېږي. څو کسان یاستئ؟ څو؟ 160. څنګه یې ښه یې ځان په کار دی؟ جوړه ښه یاست؟ زوی روانېږي؟ اخوا ته ځئ؟ راځئ نو راځئ. روانېږئ ته؟ ښه ماشاءالله. لاړاست؟ چیرې ځئ اوس؟ ګودام دی وړې؟ صحیح. ګودام له ځئ شیان خرڅوئ؟ صحیح دی. ته نن چیش کوئ؟ ورسئ نه مه پرېږدئ. ورسه څوک دوی پرېږدئ؟ و کاغذان دوی هلته ټولوي، دوی دوره کاغذان ټولوي، وایه کچره راباسو. لاړو بس یا ما نه ده راوستل.